د نن چهارشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی په کابل کې د آذربایجان جمهوریت له سفیر الهام محمدوف سره معرفي ناسته کړې. سرپرست وزیر په کابل کې د یاد هیواد د سرپرست له پرانیستل کېدو هرکلی کړی دی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وایي چې بې علمه ملت تل نورو ته احتیاج وي او بل ته اړ ملت هیڅکله مستقل کېدای نشي. نو په همدې اساس باید د دیني علومو ترڅنګ په عصري زده کړو او ټکنالوژۍ د افغان ماشومانو د سمبالولو لپاره لا ډیر کار وشي. په وینا یې تیر کال 1.2 میلیونه نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي. افغان پلاوي د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د بلخ په حیرتان بندر کې له ازبکستاني پلاوي سره چې مشري یې د دغه هیواد د انرژي وزیر جورابیک میرزا محمدوف کوله پر اقتصادي ترانسپورټي سوداګرۍ ویزو د نفتو او ګاز پر استخراج ډبرو سکرو او ځینې نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. افغانستان کرکټ بورډ یو ځل بیا د اسټرالیا له لوري د 20 اوریزو سیالیو د راتلونکي لوبلړۍ د ځنډولو په تړاو خپله خواشیني څرګنده کړي او ټینګار یې کړی چې د کرکټ لوبه او په ټوله کې ورزش له سیاسي نفوذ لرې وساتل شي. د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا د نوي ښوونیز کال د پیل کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویلي چې د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې د ورځني ژوند جدي اړتیا ده او د پردیو له احتیاج د خلاصون یوازینۍ لاره ټولنه په دیني او عصري علم سمبالول دي. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مالی خان صدیق د وضعیت ارزونې په موخه د پکتیا ډنډ پټان ته سفر کړی او ویلي دي چې افغانستان د جګړې ملاتړ نه کوي، خو که افغان خاورې پر یوه برخه هم تیری وشي نو د اسلامي اردو تجربه لرونکي ځواکونه بې پروا نه دي او په بیړه به هغوی ته ځواب ورکړي. د فراه ولایت په مرکز کې د 19.5 میلیون افغانیو په لګښت د 2.5 کیلومتره سړک رغولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.